د اسلامي امارت په واکمنۍ کې تازه ګمارنې. په نوموړې واکمنۍ کې څوک ګوښه او څوک پر کومه دنده ګمارل شوی. دغه نوې ګمارنې په کوم ولایت او ریاستونو او ادارو کې ترسره شوي دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د طالبانو د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدو وزارت محترم مقام د لزوم دید او ریاست الوزراء مقام د حکم پر بنسټ د ځینو ولایتي او مرکزی ریاستونو لپاره نوي رئیسان وروپېژندل شول. د یادو ټاکنو له مخې د کابل ښاري ریاست مخکینی رئیس مولوي معلم جان مسلم د یاد وزارت د نظارت او ارزیابي رئیس په توګه، د تخار مخکینی رئیس مولوي حبیب الله حنفي د کابل ښاري رئیس په توګه، د سمنګان مخکینی رئیس مولوي حبیب الله حماس د تخار د رئیس په توګه، د ننګرهار مخکینی رئیس مولوي محمد زاهد وفا د کونړ د رئیس په توګه، د کونړ مخکینی رئیس مفتی محمد یاسین حق پرست د ننګرهار د رئیس په توګه، د پکتیکا مخکینی رئیس مولوي نعمت الله مخلص د خوست د رئیس په توګه، د خوست مخکینی رئیس مولوي شریف الدین نقرهکار د میدان وردګو د رئیس په توګه، د کارکوونکو چارو ریاست د ټاکنې امیر مولوي رحمت الله محقق د پکتیکا د رئیس په توګه او مولوي عبدالسلام د سمنګان د رئیس په توګه وټاکل شول. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدو وزارت رهبری نو ټاکل شو رئیسانو ته د الله تعالی له دربار څخه د لا ښه خدمت او بریاو غوښتنه کوي او ترې غواړي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ترڅنګ د شکایتونو اوریدو چارې په ښه توګه مخته یوسي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.